نبوي سیرت. په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. ورونو جوار به هغه چا غوښتي چې قوم به نه درلودي، ضعیف او بې کسبه وو، نو به د یو قوي نفر څخه جوار غوښتي او بیا به د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه. کدا جوار نه وای قانون به ځنګلو، هر زورور به کمزوري خوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قوم درلودي، مگر خپل قوم تکلیف او آزار ورکاوه او هغه د صلی الله علیه و آله وسلم څخه چې دفاع کول د اکا ابو طالب هم وفات شوی دی. نو ځکه اوس د بل چا څخه جوار غواړي، ځکه کله یو قوي سړي جوار نیوي هر رزل او باش او لچک د صلی الله علیه و آله وسلم ته اهانت او سپکتیا ورسولای شي. نو د اخنس ابن شریق څخه جوار وغوښتي، مگر اخنس ویل زه د قریشو په مقابل کې وچاته جوار نسم ورکولای، چې دا په حقیقت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رد او منفي جواب. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر وهي چې د قریشو د سردارانو څخه به څوک ودته جوار ورکړي. نو یو سهیل ابن عمر ته نفر ولېږي. سهیل هغه څوک دی چې د حدیبیه صلح ولیکل او د مکه مکرمه د سردارانو څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه سهیل څخه جوار وغوښتي. سهیل ویل زه د بنی عامر څخه او بنی عامر پر بنی کعب جوار نور کوي. د سهیل د طرفه هم د رد او منفي جواب راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر کوي چې څوک پس ما ساتنه پر ذمہ واخلي. دا یو مطعم ابن عدی ته نفر ولېږي. که څه هم دغه مطعم د اسلام ډیر شدید دشمن وو، مگر بیا هم د شرف او عزت موضوع ودته ډیر اهمیت درلودي. نو کوم وخت چې ودته وویل سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو جوار غواړي، دی هم موافق سو، ویل شدی. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې هو ته زما په جوار کې یې ساتم دي. نو خپل قوم او زامن را وغوښته، ویل اسلحه مو در واخلي او د کعبه شریفه پر کنجانو ودرېږي. ما و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته جوار ورکړی دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږي چې مکه مکرمه ته داخل شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره و مکه مکرمه ته داخل شو، ترڅو چې و مسجد الحرام ته ورسېدی. مطعم ابن عدی پر خپل بوده سپور او په لوړ आवाज یې غږ کړ: یا معشر قریش، ما و محمد ته جوار ورکړی دی چې ستاسو څخه هیڅوک تیری او تجاوز پر ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود ته ورغلی، هغه مسح کی، طواف پر وکي او 2 رکعات المنځ ادا کی، بیا نو خپل کور ته رهیسو. مطعم ابن عدی او د زامن په اسلحه بار په پسیدي، ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ننوتی. ابو جهل په دغه وخت کې د مطعم ابن عدی څخه پوښتنه وکړه، ویل ته د محمد تابع یې که مجیر؟ غواړي چې ځان ته معلومات وکړي چې تابع یې یعنی مسلمان سوی او که جوار ورکړی دی. مطعم ابن عدی ویل جوار می ورکړی دی. ابو جهل ویل کدی ویلی وای چې تابع یم، په والله دغه اوس په جنگ در سره درېدلو، مگر دا چې تا جوار ورکړی دی دا ستا کار دی. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د مطعم ابن عدی په جوار کې ژوند کاوه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مطعم دغه نیکی همیشه په یاد و. د بدر په بندیانو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که مطعم ابن عدی ژوندی وای او دغه بندیانو د الکیدو غوښتنه کړې وای، ما به ودته ورپرې ایښی وای. د اسلام او دعوت کار ډیر ضعیف دی. په مکه مکرمه کې هیڅوک دعوت نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر کوي چې تر مکه مکرمه د باندې یو څوک پیدا سي چې د اسلام د قوت لپاره د کومک او ملګرتیا وکړي. او دغه کومک کوونکی که هر قوم، هر قبیله او هر چیرې وي مهمه نه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاضر دی چې مکه مکرمه پریږدي او هغه ته ورسي. د هجرت د 10 کال د ذوالقعده په میاشت کې چې د 619 میلادي کال د جون اخري او د جولای اولی ورځې وي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف څخه مکه مکرمه ته راغلی چې برته د اسلام دعوت پر قبایل او افراد عرض کی.
په دغه وخت کې د حج موسم هم ډیر نږدې و چې خلک و مکه مکرمه ته د حج د ادا کولو لپاره د هر ځای څخه په ډلو ډلو راتله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موقع او فرصت د ځان لپاره غنیمت وباله او هر قبیله ته جلا جلا ورتلی او اسلام یې پر ارزاوه. اسلام او وحدانیت ته رابلل. دا اول کال نه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قبایل اسلام ارزوي، بلکې دغه د حج په موسم کې و اسلام ته د قبایل دعوت د بعثت او نبوت د څلورم کال څخه شروع. زهري رحمه الله وايي هغه قبیله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام پر عرض کړی دی او مشته نمونه رایات شوی دي داسې دي: بنو عامر ابن صعصعه، محارب ابن خصفه، فزاره، غسان، مره، حنیفه، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البكاء، کنده، کلب، حارث ابن کعب، عزراه، هضارمه. خو یوې قبیله هم اسلام نه دی قبول کړی او دغه قبیله چې زهري رحمه الله یې نمونه یاد کړی دي پر دوی د اسلام عرضول نه په یو کال کې و او نه د حج په یو موسم کې و، بلکې دغه د اسلام عرضول د بعثت د څلورم کال څخه بیا د هجرت د مخ د حج تر آخري موسم و. او دا هم نسو تعینولای چې په کم موسم کې پر کوم قبیلو اسلام عرض کړی دی. کم وخت چې به د حج موسم شروع سو او د شاوخوا څخه به د عربو قبیلې د حج لپاره راتلې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر دغه قبیلو ګرځېدی، د یوې قبیلې څخه به بلې ته ورتلی او اسلام ته به دعوتول. یو صحابي چې د انصارو څخه دی هغه روایت کوي که څه هم په هغه وخت کې پر هغه خپل کفر او شرک و، هغه وایي د حج په موسم کې می رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي چې د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته ورتلی او اسلام یې پر عرضاوه. خو تر شا یو نفر په پسې و، د هغه نفر علامې بیانوي او وایي سپین پوستی سړی و، دوې کلسې یې درلودې، په سترګو چپک و. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت د خبرو څخه فارغ سو نو به دغه سړی ولاړ سو او ویل به پام کوي چې د خبرې ونه مني، دوی درواغجن او د دین اوښتي دي، موږ د قوم یو، تر هر چا د په حال خبر یو. نور به هم دغه قسمه خبرې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هیڅ نور تویل، نه به منع کاوه، نه به شړی، نه به جنجال ورسره کاوه چې ته ولې راپسې. راوی د قصې وایي ما پوښتنه وکړه چې دغه نفر څوک دی چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې دی؟ ویل دا یې اکا ابو لهب دی، هغه چې د اسلام څخه د خلقو په منع کولو کې تخصص درلودي. د موسم په وخت کې ځان نه په تجارت مشغوله کاوه نه د دنیا په نورو کارو، بلکې خپل ځان او خپل وخت د دغه د پاره وقف کړی و چې خلق د اسلام منع کړي او پر دې سربېره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه نور ته ویل نه منع کاوه. اوس په مختصر ډول سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه پر قبیلو د اسلام عرضول او د قبیلو د طرفه د هغو رد یا جواب درته بیان کړم. اول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني کلب د قبیلې و یو شاخ ته ورغلی چې بنو عبد الله ورته ویل کېده او ورته فرمایل یا بني عبد الله، الله عز وجل ستاسو د نیکه نوم ښه نوم ایښی دی، اسلام او د الله وحدانیت قبول کړي. خو هغو دا غوښتنه ونه منل. دوهم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنو حنیفه د قبیلې و خیمو ته ورغلی او اسلام یې پر عرض کړي. خو د عربو په ټولو قبیلو کې د یوې جواب داسې بد او ناوړه جواب نو لکه د دوی. دریم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني عامر ابن صعصعه و قبیلې ته چې یوه ډله د حج دپاره راغلي و ورغلي. پوښتنه یې وکړه چې د دې قبیلې مشر او سردار څوک دی؟ خلقو ویل ضیحه ذو فراس ابن صعصع مشر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل زه غواړم چې ورسره ووینم. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه سره کښېنستی، اسلام او د هغه احکام یې ورته بیان کړل. کلام الله یې ورته تلاوت کړي. سړي چې د کلام الله معجز بیان واورېدی ډېر تر تاثیر لاندې سو. نو ویل ته لږ انتظار وکړه،
ضیحه ولاړ سو خپل قوم یې سره راټول کړي او ویل یا قوم ما ته یو سړی راغلی داسې کلام یې راته ووایه چې ما په ټول عمر نه دی اورېدلی. ورونو دا د کلام الله اعجاز دی، معجز او بې مثله دی. ضیحه ویل قسم په الله دغه سړی به د دغه کلام په واسطه پر ټولو عربو غالب او حاکم سي. قوم ویل نو څه اراده لري؟ ضیحه ویل زما په فکر باید متابعت یې وکړو. قوم ویل ته زموږ مشر او سردار یې، څنګه چې ستا خوښه وي هغسې وکړه. نو ده ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ایمان در باندې راوړو، عزت دې کوو، زموږ تورې ستا تر امر لاندې دي، خو په یوه شرط. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شرط دې څه دی؟ ضیحه ویل شرط دا دی چې تر تا وروسته به امر زما وي، یعنی تر تا وروسته به زه خلیفه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل امر د الله دی، هر چاته چې د الله خوښه وي و هغو بندگانو ته ورکوي او عاقبت د پرهیزګارانو دی. ضیحه ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ د عربو وترو ته غاړې ایږدو، جنگ یې قبلوو او بیا به امریت د بل چا وي، خلافت زما که، متابعت او دفاع دې کوو. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. امر د الله جل جلاله دی، هر چاته چې د خوښه وي هغه ته یې ورکوي او آخرت هم د متقانو دی. څرنګه چې د ضیحه طمع د دنیا او امریت و او په دې پوهېدی چې اسلام غالبه کیږي، اسلام به پر عربو حاکم وي، نو یې د امریت طمع په سر کې پیدا سوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اسلام قبلوم په دې شرط چې تر تا وروسته به زه خلیفه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت وعده نور سره وکړ او ده هم اسلام نه کوي قبول، ځکه اصلا دی د ایمان او اسلام پر راوړلو کې صادق نه و، بلکې طمع یې د امریت او دنیا و. کم وخت چې دغه د بني سعسع ډله و خپلې قبیلې ته ولاړه، هلته د دوی په قبیله کې یو ډېر سپین سړی و چې د خپل ضعف په سبب حج ته نه سوای تلای، مګر هوښیار او پوه سړی و. او هر وخت چې به د ده د قبیلې خلق د حج د سفره څخه راغله، ده به د حالاتو پوښتنه ځینې کول. په دې وار کې یې هم پوښتنه ځینې وکړه چې څه حال مو؟ قوم د خپل سفر حال ورته ووایه، خو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصه یې نه ورته وکړه. سپین ږیري ویل بې له دغه نوره نوې خبره نه وه پیښه؟ دوی ویل هو، داسې د قریشو یو ځوان چې د بني عبدالمطلب څخه ور راغلی او دا یې ویل چې زه نبي یم. موږ یې ودې ته بللو چې د ده سره ودرېږو، د خلقو د ازارو څخه یې وساتو او زموږ سره زموږ وطن ته راولو، او موږ د ده غوښتنه نه کړه قبوله. سپین ږیري دواړه لاسونه پر سر کښېښول او ویل ډېر افسوس دي وي، آیا د دغه شي عوض پیدا کولی سئ؟ څنګه مو پرېښاوه؟ دا تر لمر روښانه ده چې دغه نبي دی. آیا تاسې نه یاست خبر چې دا وخت د نبي آخر زمان دی او دغه آخري نبي به هم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي او د اسماعیل علیه السلام اولادې تر اوسه د نبوت دعوه نه ده کړې؟ دا د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه اول نفر دی چې د نبوت دعوه کوي. په والله خامخا دی نبي دی. عقلونه مو چیرې وه؟ څنګه مو پرېښاوه؟ خو د سپین ږیري خبره چا نه کړه قبوله او د دوی څخه هغه ابدي عزت د لاسه ووتی. ځکه که دوی ایمان راوړی وای دوی به انصار وای، مګر بدقسمته وه، دا شرف یې نه په نصیب. ورونو لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قبیلو پر ډلو اسلام ارزاوه، دغه رنګه پر افرادو او اشخاصو هم ارزاوه او د ځینو اشخاصو څخه ښه او معقول رد یا مثبت جواب حاصل کړی دی چې ایمان یې راوړي او اسلام یې قبول کړی دی. د دغه حج تر موسم لږ وروسته څو نفرو په انفرادي ډول سره ایمان راوړی دی چې اوس به د هغو څو نفرو قصې او د اسلام راوړلو حالات درته بیان کړم. اول سوید ابن صامت چې شاعر، پوه او هوښیار سړی و، د عربو د مشرانو د یثرب اوسېدونکی او د اوس د قبیلې څخه و. د ده قوم وده ته د کامل په نامه سره ویل.
ځکه په بدن قوي، شاعر، د شرف او نسب خاوندو. دغه سړی مکه مکرمه ته د حج یا عمره د پاره راغلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښېنستی، ویل یا سوید زما سره یو څه شی او شایسته خبرې دي، وایوره. سوید ویل نه غواړم چې واورم، ځکه زما سره تر هغه شی خبرې سته کوم چې ستا سره دي. قانون خدا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي وای چې یو وار یې واوره بیا حکم وکړه. مګر یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شو اخلاق خاوندو، ویل شه هغه ستا خبرې را باندې واوره، څرنګه چې ستا سره زما تر خبرو شی خبرې سته را باندې واوره. سوید هم شروع سو د لقمان حکیم حکمتونه او نصیحتونه ورته وایي. اوس نو لقمان حکیم څوک وایي نبی دی، څوک وایي نه دی، خو په دې کې شک نشته چې لقمان حکیم د مسلمانانو د ادیبانو، حکیمانو او علماو څخه دی، او الله جل جلاله په قرآن مجید کې ذکر کړی دی. حتی یو پوره سورت د لقمان په نامه سره مسما کړی دی. کم نصیحتونه چې لقمان حکیم خپل زوی ته کړی دي، الله عزوجل هغه داسې طریقه ګرځولې ده چې خلق باید د هغه متابعت وکړي. دغه سوید ابن صامت د لقمان یو کتاب پیدا کړی چې په هغه کې د لقمان د طرفه و خپل زوی ته نصیحتونه و او هغه یې په یاد کړی و. د لقمان نصیحتونه و خپل زوی ته پر دوه قسمه دي، چې یو قسم یې یوازې په توحید او د الله جل جلاله په وحدانیت کې دي، چې مثال یې دغه آیات شریف دي کوم چې الله عزوجل د سورة لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هغه وخت در پیاد ک چې لقمان خپل زوی ته په داسې حال کې وویل چې نصیحت ورته کاوه: ای زما زویه، الله لره هیڅوک مشرک کوه، بېشکه چې شرک ډېر لوی ظلم دی. او داسې نور هم ډېر نصیحتونه سته چې موږ دغه یو د مثال پر قسم ذکر کړي، او بل قسم نصیحتونه یې په ادب او اخلاق کې دي، چې مثال یې دغه آیات شریف دي کوم چې الله جل جلاله د سورة لقمان په 18 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. او خلق ته په کبر او غرور سره مګوره، او په مځکه کې پناز او نخرو تګ مکوه، بېشکه چې الله هر کبرجن او فخر کوونکی نه خوښوي. داسې نور هم ډېر مثالونه سته. مقصد دا چې د لقمان نصیحتونه هم په توحید کې او هم په اخلاقو کې، مګر خلق هغه نصیحتونه په یادول او استعمالول کوم چې په ادب او اخلاقو کې و. د توحید او عقیده نصیحتونه پرې ایښي وو. د سوید سره هم د لقمان هغه نصیحتونه موجود و چې یوازې د اخلاق او ادب په باره کې و. اوس نو بیا دغه نصیحتونه بشري او انساني خبرې وې، په لهجه او اصطلاح د انسانانو و. د الهي کلام اعجاز نو پکښ موجود، مگر الله جل جلاله که په قرآن مجید کې د یو انسان خبرې را نقلوي او بیانوي، بیا یې هم لفظ او لهجه د الهي کلام وي، اعجاز پکښ موجود وي. مثلا الله عز وجل په قرآن مجید کې هغه خبر راته بیانوي چې میږي کړی دي، خو لفظ او لهجه هغه د میږي د خبرو نه ده، بلکې الهي لهجه ده، معجز کلام دی او اعجاز پکښ موجود دی. د سوید سره هم د لقمان حکیم نصیحتونه او کلام موجود و، مگر د بشر په لهجه او اصطلاح سره و. هغه اعجاز چې په کلام الله کې موجود دی د هغه څخه خالی و. کوم وخت چې سوید د خپل خبرو څخه فارغ سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل: دا شی خبرې وې، مگر زما سره تر دغه بهتره خبرې سته. عینا هغه خبره ورته وکړه چې په اول کې سوید و صلی الله علیه و آله وسلم ته کړې و. سوید په تعجب کې سو. د اول وار د پاره یو څوک ورته وایي چې زما سره تر دغه بهتره خبرې سته. په پخوا کې عادت داسې و چې یو چا به د لقمان خبرې واورېدې، دا یې نسوای ویلی چې زما سره تر دې شی خبرې سته. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلام الله ورته ووایه، د قرآن مجید آیاتونه ورته وایي،
کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آیاتو د ویلو څخه فارغ شو، سوید هم وویل دا شی خبرې وي او دا جمله نکړه پر اضافه چې زما سره تر دغه شی خبرې سته، مګر پر دغه سربېره هم په دغه وخت کې ایمان نه راوړي، خو بیا په وروسته کې چې اسلام مدینه منورې ته داخل شو، سوید هم مسلمان شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه وفات شو. او څوک وایي چې د بعاث په جنگ کې د خزرج د قبیله د طرفه ووجل شو او قوم به ویل چې سوید مسلمان ووجل شو، والله اعلم. دوهم ایاس ابن معاذ چې نوې ځوان د یثرب د اوسیدونکو او د اوس د قبیله څخه و. د ایمان راوړلو قصه داسې وه. په یثرب یا مدینه منوره کې پر یهودو سربېره د عربو دوه قبیله اوسېدلې چې یوه د اوس قبیله او بله د خزرج قبیله وه او د دې دوه قبیلو په مابین کې به همیشه جنګونه کېده او د اوس قبیله نسبت د خزرج و قبیله ته د نفرو په شمېر یو څه کمه او لږ وه. او په دغه وختو کې چې د بعثت یا نبوت د 11 کال شروع و، هلته په یثرب کې دغه دوه قبیلو په مابین کې د دشمنی اورونه بل و چې دا د هغه مشهور جنگ یعنی د جنگ بعاث د شروع مقدمه و. په دغه وخت کې د اوس قبیله چې د شمیر په حساب د خزرج تر قبیله لږ و، یو ډله د مکه مکرمه او قریش ته ولېږل چې د خزرج په مقابل کې زموږ سره اتحاد او اتفاق وکړي، زموږ معاهدین او کومکان سي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ډله خبر سو چې مکه مکرمه ته راغلی ده، نو ورغلی او ورته ویل آیا تر دغه شی چې تاسو دغه د پاره راغلی یاست ښه او بهتر شی دروښیم؟ هغه ویل هغه څه شي دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زه رسول الله یم، الله جل جلاله زه خپل بندگانو ته رالیږلی یم چې یوازې د الله عز وجل عبادت ته راوبولم او د هغه الله سره بل هیڅ شی شریک ونه بولي او الله جل جلاله پر ما کتاب نازل کړی دی، بیا د اسلام احکام ورته بیان کړه او قران مجید ورته تلاوت کړ. یاس ابن معاذ وویل یا قوم دا والله تر هغه بهتر دی چې دغه د پاره راغلی یاست. یو نفر دغه ډلې څخه چې ابو الحیثر ورته ویل کېده او نوم یې انس ابن رافع و، د خاورو څخه موټ ډک کړي او ایاس یې پر مخ په وویشتي او ویل دا ستا خبرې پرېږده، موږ د بل شي لپاره راغلي یو. ایاس چپ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه ولاړ سو. دا ډله بې له دې څخه چې د قریشو ملګرتیا لاس ته راوړي بیرته په خالي لاس مدینې منورې ته ولاړه. د دوی تر تګ لږ موده وروسته ایاس وفات سو او د مرګ په وخت کې حمد، تکبیرونه او تسبیحات ویل. بیا نو خلقو په دې کې شک نه درلودي چې ایاس مسلمان مړ سو. دریم ابو ذر الغفاری رضی الله تعالی عنه ورون ابو ذر رضی الله تعالی عنه اول نفر دی چې د مکه مکرمه د باندې څخه مسلمانېږي، حتی داسې هم ویل کېږي چې 5 نفر و چې مسلمان سو. خو په دې کې شک نشته چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د هغه اول مسلمانانو څخه دی. د اسلام په شروع کې په اسلام مشرف شوی دی. ابو ذر غفاری د غفار د قبیله څخه او دا قبیله و مدینه منوره ته نږدې پرته و. دا قبیله پغلا او لارنیولو سره مشهوره و. دې قبیله حرام میاشتې حلالولې، یعنی په حرام میاشتو کې هم جنگ او تجاوزونه کول. خو په خپل ابو ذر رضی الله تعالی عنه د هغه خلق څخه وو چې د شرک د اعمالو څخه بیزاره او موحد وو. پر دې سربېره په حق دین پسې ګرځېدی. د مخه تر اسلام راوړلو یې الله جل جلاله ته لمونځ کاوه. خو د ابو ذر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو د قصې روایتونه یو د بل سره لږ څه فرق لري او زه دلته هغه روایت را نقلوم چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه په سند سره را نقلوي. امام احمد پس له ذکر کولو دراویانو وای چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه ویل زه زما ورور انیس او زموږ مور د خپل قبیله څخه چې د غفار قبیله و راووتو او زموږ د قبیله دا عادت وو چې حرام میاشتې حلالولې، ترڅو چې زموږ یو ماما ته ورغلو چې هغه د مال او عزت خاوند وو
زموږ ماما زموږ عزت وکړي او ښه معامله را سره وکړه، خو د هغه د قوم زموږ سره حسد پیدا سو چې دا بیا څوک دي چې دلته راغلی. او ما ته یې وویل کوم وخت چې ته د خپل اهل څخه راوتلې 19 بجې خپل کورنۍ ته پرېښی وای، په دغه وخت کې زموږ ماما راغلی. موږ هغه د قوم حال ورته ووایه، داسې معلومېده چې د هم دغه فکر وو. نو موږ ورته وویل هغه نیکۍ چې د مخه را سره کړې وي هغه د عبث او ضایع کړې، بیا به هیڅ کله ستا مخ ونه وینو. نو موږ هغه خپل اوښانو ته ور ولاړ سو او خپل شیان مو پر بار کړ. ماما مو سر په پټو کې پټ کړی او ژړلې او موږ رهي سو. څو مکې مکرمې ته نږدې سو. ابو ذر رضی الله تعالی عنه و دغه سړي ته چې قصه ورته کوي ورته وایي ای وراره د مخه تر دې چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ومنم ما 3 کاله لمونځ کاوه. هغه ورته وویل چاته دې کاوه؟ ویل الله ته. بیا یې ویل د لمانځه په وخت کې دې کومې خواته مخ ګرځاوه؟ ابو ذر رضی الله تعالی عنه ویل هرې خواته چې به مې الله جل جلاله مخ برابر کړي، او د ماخستن لمونځ مې د شپې تر اخره کاوه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې موږ و مکې مکرمې ته نږدې سو زما ورور انیس وویل زه په مکه مکرمه کې کار لرم، ته تر هغو زما انتظار کوه چې زه بیرته راځم. او دی ولاړ. خو ډېر وځنډېدی. کوم وخت چې راغلی ما ویل ولې وځنډېدې؟ ده ویل یو سړی مې ولیدی چې داسې دعوا یې کول چې الله جل جلاله دغه ستا په دین رالېږلی دی. وایي ما ورته ویل چې خلقو د ده په باره کې څه ویل؟ ورور مې ویل خلقو ویل چې شاعر، ساحر او کاهن دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زما ورور انیس شاعر او انیس پسې ذاته کړه ما د کاهنانو خبرې اورېدلې دي، د هغو پر قسم خبرې نه کولې، او د ده قول مې د شعر په ترازو کې واچاوه. په والله هیڅوک به دا ونه وایي چې دا شعر دی، په والله دی صادق دی او خلق درواغ وایي. ابو ذر وایي ما خپل ورور ته وویل ایا ته تر هغو زما انتظار کوې چې زه ورسم او په خپله یې ووینم؟ ورور مې ویل هو، مګر د اهل مکې سره ډېر احتیاط کوه چې دوی د ده سره دشمني کوي او څوک نور پرېږدي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زه رهي سوم تر څو مکې مکرمې ته ورسېدم. هلته مې کتل یو ضعیفه سړی یعنی خوار او اسکیرلی سړی مې پیدا کړ او د هغه څخه مې پوښتنه وکړه هغه څوک چې تاسې وایاست د دینه اوښتی دی چیرې دی؟ سړي و ما ته اشاره کړه او نارې یې کړه دغه دی د دینه اوښتی. د مکې خلق ټول را باندې راټول سوه، په ډبرو په هډوکو هر څه چې په مخه ورځي په هغه مې وهي تر څو چې بېهوشه ولوېدم. نه پوهېږم چې څه وخت راپورته سوم، خو داسې وم لکه سور منار، یعنی ټوله په وینو لړلی وم. و زمزم ته ورغلم، اوبه مې وچښلې او هغه وینې مې د ځانه څخه پرېولې او بیا د کعبې شریفې تر پوښو لاندې سوم. ابو ذر رضی الله تعالی عنه و قصه اورېدونکي ته وایي ای وراره تقریبا 1 میاشت مې په مکه مکرمه کې تېره کړه او د خوړلو دپاره هیڅ شی نه لرم، فقط د زمزم اوبه څښم. تر داسې اندازې چاق سوم چې نس مې ګونجې وکړې، یعنی خېټه مې پیدا کړه او په خپله سینه کې مې هیڅ لوږه نه حسول، تر څو چې د سپوږمۍ پر رڼا یوه روښانه شپه پر اهل مکه راغله او په دغه شپه کې الله جل جلاله پر اهل مکه خوب غالبه کړي. پر کعبه شریفه هیچا طواف نه کاوه بې له 2 ښځو. دغه 2 ښځې چې پر ما راغلې په دغه وخت کې په خپلو دعاوو کې اساف او نائله بلل. ما ورته وویل دا 2 څه صفت لري؟ دا خو هغه 2 زناکاره دي. ورو د اساف او نائله قصه خو مو د مخه درته کړې ده. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي دغه 2 ښځو په نارو او غالمغال شروع وکړه او ویل کشکې زموږ د نفرو څخه دلته یو څوک وای او ښځې په دغه نارو کې د حرم شریف څخه وځي چې د هاخوا څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غره د طرفه څخه راکښته کېده. دغه ښځې په مخه ورغلې، د ښځو څخه یې پوښتنه وکړه څه درته پېښه ده؟ ښځو ویل د کعبې شریفې تر پوښو لاندې یو د دینه اوښتی سړی دی. دوی ویل څه وویل؟ ښځې وایي داسې خبره یې وکړه چې خوله پټه کېږي، یعنی ډېره لویه خبره یې وکړه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري راغله، حجر اسود یې مسح کړي، پر کعبه شریفه یې طواف وکړي او لمونځ یې وکړي.
معلومه خبره ده چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د دغه منځ څخه پوسو چې دا هغه د مطلب سړی دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وايي زه ورغلم او اول هغه څوک وم چې د اسلام په تحیه سره می تحیه ورته ویل، یعنی ورته ویل السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتول علیک ورحمت الله. اول د کوم ځای؟ ما ورته ویل د غفار د قبیله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس پر تندې کېښاو. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وايي ما د ځان سره وویل لکه چې دا یې نسو خوښه چې ما د ځان نسبت د غفار و قبیله ته وکړي. دا اراده مې وکړه چې لاس یې ونیسم، خو د ملګری چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عادت تر ما ډیر خبر وو او پوهېدی، زه منع کړم. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتول د څونه مودې څخه دلته اوسېږي؟ ما ویل تقریبا د 10 شپو او ورځو په مابین کې. نو ویل چا خواړه درکول؟ ما ویل خواړه مې نه درلوده، فقط د زمزم اوبه مې څښلې او زه په چاغ سوم، حتی خېټه مې وکړه او په سینه کې مې هم هیڅ لوږه نه ده حس کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا مبارکي اوبه دي او دا اوبه د وږې سړي غذا ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې نن شپه زه ودته خواړه ورکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو وريك. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رئیس او زه هم ورسره ملګری شوم، ترڅو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو دروازه خلاص کړه او موږ ته د طائف د اسکو څخه په موټانو راکړه. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وايي دا نو هغه اول خواړه چې ما په مکه کې وخوړ او څونه چې الله جل جلاله راته مقرره کړی و هغه نه په مکه کې پاتې سوم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل زه به یو داسې ځکه ته به ول کېږم چې ډیر خرماوي لري او زه ګمان نه کوم چې بل ځاجي وي بل اسربه. آیا ته ستاو قوم ته زما د طرفه تبلیغ او دعوت کوي؟ شاید الله جل جلاله پتا سره دوی ته نفع ورسوي او تا ته د دوی په سبب اجر او ثواب درکړي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وايي د مکه مکرمه څخه رئیس وم ترڅو چې و اونیس ته ورغلم. هغه راته وویل څه دې وکړه؟ ما ویل زه مسلمان سوم او د هغه سړي تصدیق مې وکړ. اونیس ویل زه هم نه غواړم چې بیل استاد دین څخه بل دین اختیار کړم، زه هم مسلمان یم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق کوم. دا موږ دواړه زموږ مور ته ورغلو، هغه ته خپل دین او حال وای. هغه ویل زه هم ستاسو د دین څخه مخالفت نه کوم، زه هم مسلمان یم او هغه څه منم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وای. نو موږ دغه ځای څخه رئیس وو څو خپل قوم او د غفار قبیله ته ورسېدو او هلته مو په دعوت شروع وکړه. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راسي زموږ د قوم ځینې خلق مسلمانان سو او ځینې ویل کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راسي موږ مسلمانان کیږو. کوم وخت چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلی هغه نور پاتو خلق هم ایمان راوړي او بیا د اسلم قبیله چې غفار ته نږدې و راغله. ویل یا رسول الله موږ هم پر هغه شی ایمان راوړی دي کوم چې موږ ورونو پر راوړی دي. د اسلم قبیله هم مسلمانان سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله. ورونو اوس به تاسو په دغه قصه او هغه قصه کې چې ما په هغه اول نشر شوی سیرت کې بیان کړی ده یو څه فرق ووینئ، خو په حقیقت کې دا فرق نه دی ځکه د هغې قصې جزئیات ټول په دغه قصه کې راتلای شي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ څنګه د ابن الارقم وکور ته ورغلی او څنګه اسلامي تعلیم حاصل کړي. خو د دې وار په قصه کې چې ما هغه تفصیل او جزئیات پرېښول هغه په دې سبب چې دا وار می فقط د حدیث شریف لفظ را نقل کړي، خو قصه ان شاء الله هغه قصه ده والله اعلم. څلورم طفیل ابن عمرو الدوسي چې په هوشار شریف شاعر او معتبر سړی و. د دوس د قبیله رئیس او مشر و. د قبیله ډیره لو او د یمن پر ځینو منطقو امیر و. دغه طفیل ابن عمرو د بعثت په 11 کال کې د حج یا عمره د پاره مکه مکرمه ته راغلی. د مکه مکرمه قریش د تر رسیدلو د مخه د دوی استقبال او شراغلی تور ووته. د دوی ډیر احترام او اکرام وکړي
ځکه د لوی قبیلې مشر او سردار دی. او په اول ملاقات کې یې ورته وویل یا طفیل ته زموږ وطن ته راغلی، خو پام کوه په موږ کې یو لوی ساحر پیدا شوی دی چې موږ یې سره پاشلي او جلا کړي یو. د ده په خبرو کې سحر پروت دی. زوی او پلار سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي. موږ پر تا او ستا پر قوم د هغه څه څخه بیریږو چې موږ ته یې راپېښ کړي دي. مه ته خبرې ورسره کوه او مه د ده خبرې اوره. هر چا چې د ده خبرې اورېدلې دي د جادو تر تاثیر یې لاندې شوی دی. دا د قریشو عادت و، هر څوک چې به مکې مکرمې ته راغلی دوی به د مخه بیراوه، خاصتا که به هغه څوک د عربو د قبیلو مشر او سردار و. ځکه قریشو نه غوښته چې څوک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه د اسلام خبرې واوري. نو طفیل ته هم وویل چې ډېر احتیاط وکوي چې د محمد صلی الله علیه و وسلم خبرې وانوري. طفیل هم ډېر وبېرېدی. طفیل وایي دونه دا خبر راته وکړه چې د ځان سره مې دا فیصله وکړه چې د ده څخه به هیڅ شی نه اورم او نه به خبرې ورسره کوم. په سهار کې چې مسجد الحرام ته تلم په غوږو کې مې پنبه کښېښول. دا د دې دپاره چې په خطا کې د محمد صلی الله علیه و وسلم خبرې راڅخه وانه اورېدل سي. نو کوم وخت چې مسجد الحرام ته راووتم ومې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې سره ولاړ دی او لمونځ کوي او په لمانځه کې په لوړ اواز قرائت وایي. زه طواف کوم او دته ګورم خو شی نه اورم ځکه غوږونه مې په پنبو پټ دي. خو د الله جل جلاله خوښه وه چې د محمد صلی الله علیه و وسلم څخه ځینې شی واورم او هغه مې ښې خبرې واورېدې. نو مې د ځانه سره وویل یا طفیل ته هوښیار سړی یې، پوه، فصیح او شاعر یې. د ښه او بد فرق در باندې کیږي، صحیح او غلط سره پیژنې. تر دغه نو زیات د انسان دپاره څه شي پکار دي؟ او اوس بیریږي چې خبرې وانه اورم او بیا د قوم مشر یې، ستا سره بیره نه ده پکار. غوږ ورته ونیسه. که خبرې ښې وي قبول یې کړه او که خبرې عبث او بېهوده وي پرېږده. نن یو څه انتظار وکړئ تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم کور ته رهي سو. زه هم په پسې سوم. تر څو چې کور ته ننوتی زه هم پسې ورغلم او هلته مې د خپل راتګ کیسه ورته وکړه. دا مې هم ورته وویل چې خلقو څونه ستا څخه او ستا د خبرو د اورېدلو څخه بیرولی وم تر داسې اندازې چې غوږونه مې په پنبو بند کړه او بیا مې ستا یو څه خبرې واورېدې او اوس دغه ستا خبرې او کار و ماته بیان کړه. دغه ستا د دین خبرې راته وکړه، قرآن راته ووایه. طفیل وایي په والله هېڅکله مې تر دغه شی خبرې نه وې اورېدلې او نه مې تر دغه د عدل کار لیدلی و. اسلام مې په زړه کې ځای ونیوی او زه مسلمان سوم. د شهادت کلمې مې وویلې. سبحان الله، د دوس د قبیلې رئیس ایمان راوړي. دا څونه لوی کامیابي ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم ډېر په خوشاله سو. دا خبر په مکه مکرمه کې نشر سو چې طفیل مسلمان سو. قریش وارخطا سو چې د دوس د قبیلې رئیس هغه چې په عربو کې ډېره لوی قبیله ده ایمان راوړي. او ژر و طفیل ته راغله ویل یا طفیل اصابت یعنی د دینه واوښتې؟ طفیل ویل یا بلکې مسلمان سوم. او ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قریش غوښته چې وبېروي ویل موږ دې وژنو. طفیل ویل والله که تاسې ماته آزار راکړي د دوس قبیله به تاسې پرې نږدې څوک ما وهلی یا وژلی سي. د دوس ټوله قبیله پر ما ولاړه ده. بیا نو طفیل ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله هر قسم چې ستا خوښه وي امر مې که. که غواړې چې ستا سره پاته سم حاضر یم، که غواړې چې خپل قوم ته ولاړ سم هم ستا خوښه ده. سبحان الله، د اولې لحظې څخه چې ایمان زړه ته ننوتی مطلق اطاعت یې قبول کړي تر هر څه تیر دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا خپل قوم ته ولاړ سه او قوم دې اسلام ته دعوت. طفیل ویل هو زما قوم زما اطاعت کوي، زه به ولاړ سم او هغه به اسلام ته دعوت کړم. خو ته الله عز وجل ته دعا وکړه چې ماته یوه علامه راکړي چې قوم مې تصدیق وکړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا ورته وکړه او دوی رهي سو. د شپې پر لارې رهي دي چې یو نور او روښنایي د دوو سترګو د مابین څخه راوځي او لار ورته روښانه کوي.
دا هغه علامه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا په سبب الله عزوجل ورکړ. د ویل الهي نه غواړم چې په مخ کې یو شی جوړ شي، بیا به خلق وایي چې د بوتانو عبادت پرېښاوه، هغه دغه په وکړ. ولې دا هم عجبه ده چې څوک رهي او د مخه څخه روښنايي راوځي. د خلقو د خبرو د پاره لار پیدا کیږي. د الله عزوجل په اراده دغه روښنايي د مخ څخه د دغه قمچینې یا چلاخې ته نقل شوه. هغه قمچینه چې د اوښ د تګ د پاره شورول، د هغې څخه نور او روښنايي راوتل او د لار پلیده. کوم وخت چې طفیل خپل قوم او قبیله ته ورسېدی او خپل کور ته ننوتی، هلته خپل اهل او کورنۍ پر راټول شوه. ښځه، مور، پلار، خویندې او وروڼه ټول ورته راغلل. مګر طفیل ورته وویل زما مخ او زما خبرې پر تاسې حرام دي تر څو تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دین ته داخل نسی. هغه ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین څنګه او څه شي دی؟ طفیل اسلام او د هغه عقیده ورته بیان کړه او د طفیل هغه نږدې دوستان او اقربا ټول و اسلام ته داخل شو، مګر قوم یې په ایمان راوړلو کې ځنډ وکړي. خو طفیل په خپل قوم او قبیله کې خلق و اسلام ته دعوتوي او دې دعوت کلونه په بر کې ونیوه، څو په آخر کې ټول قوم مسلمان سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته ټول قوم د بیعت لپاره مدینه منورې ته راوستي. د طفیل د اسلام راوړلو په سبب د دوس ټول قبیله مسلمانان سو. دا کار په اسلام کې لوړه درجه، عالی مقام او ډیر ثوابونه لري چې د یو سړي د کوشش او دعوت په نتیجه کې پوره قبیله مسلمانېږي. مګر د دعوت پوره کامیابی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته و. د حدیبیه تر صلح وروسته په داسې حال کې مدینه منورې ته هجرت وکړي چې اویا یا اتیا کوره د قوم هم ورسره و او په اسلام کې ډېر ښه امتحان ورکړي او د یمامې په ورځ شهید ووژل سو. انا لله وانا الیه راجعون. پنځم ضماد الازدی دی د یمن د ازد قبیله څخه وو او د پرځینو عصبي مریضانو او لیونیانو دم او چوکاو. یو وخت مکه مکرمه ته د حج یا عمره د پاره راغلی. هلته د مکه مکرمه د بیباکانو او ناپوهانو څخه واورید چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم لیونی دی. نو د ځان سره وویل که زه ودغه سړي ته ورسم او دم پر وکم، شاید الله عزوجل زما د دم په واسطه جوړ کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه پر دغه مرزو دم کوم، ایا غواړې چې دم در باندې وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. ضماد الازدويل دا جمله بيارتوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره نور ورته تکرار کړ. زماد ویل د کاهنانو خبرې مې اورېدلې دي، د ساحرانو خبرې مې اورېدلې دي، د شاعرانو شعر مې اورېدلې دي، خو دا ستا پر قسم خبرې مې نه دي اورېدلې. د بحر تر قاموس لوړې دي. لاس راکړه چې پر اسلام بیعت تر سره وکم او بیا یې بیعت وکړي او مسلمان سو. دغه قسم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه موده کې پر ډیرو افراد او اشخاصو په انفرادي ډول اسلام عرض کړی دی. لکه څنګه چې د قبیلو جواب منفي و، دغه رنګ د افرادو جوابونه هم منفي و، خو د ځینو جواب به ډیر شدید او زړه دردونکی و. د هغو بیانولو او ذکر کولو ته ضرورت نه وینم، خو فقط دغه یوه قصه د مثال او نمونې پر قسم درته بیانوم. یو نفر چې د عربو د پهلوانانو څخه وو چې نوم یې رکانه وو، لوی او مشهور غیږباز وو. چا نو غزار کړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی ویل یا محمد ته وایې چې زه نبی یم، که دې زه غزار کړم ته صادق یې. سبحان الله، د نبوت او غیږبازي سره څه؟ خدا د دې خلقو جهالت وو. رکانه لوی پهلوان دی، چا نه دی غزار کړی، وایي که دې زه غزار کړم ته صادق یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شدی او ولارس په لږ وخت کې رکانه غزار کړي.
رکانه په تعجب کې سو د اول وار د پاره غزارېږي تر اوسه چا نه دی غزار کړي ویل یو ور بیا راسه بیا ورغلی بیا یو غزار کوي ویل یو ور لا بیا راسه بیا ورغلی دریم وار بیا غزار کوي ویل والله دا عجبه خبره ده مګر تر هغو ایمان نه در باندې راوړم چې دغه درخت خبرې ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د درخت څخه پوښتنه وکړه چې زه څوک یم؟ درخت ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. د رکانه په حضور هغه درخت هم خبرې وکړه. رکانه ویل والله ته ساحر او جادوګر یې. دا دغه یو نفر حال وو. کفارو ته یوازې دا نه چې قرآن مجید معجزه وه بلکې معجزات داسې معجزې چې په سترګو لیدل کېدې خدای هم ایمان نه راوړي. محترم ورونو زموږ د بحث پاته حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واورو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.